تا دا د جعفري د جعفرانو جعفرکي په باره کې دا خو اوس داسې خبره خو دا نو نه ده چې اوس موږ خو پر دې باندې یو داسې خاص نه یو کتاب شته نه یو څه معلومات کېږي نه یو څه داسې مطلب دا د امان کې راځي دا علاقې یو هم چې څونی موږ کتلي دي څونی خواري موږ پسې کښلې ده نو لیم له خلکو زه پوښتنه کړې یو معلومات هم د دې علاقې غه نه کړي البته دغه کومه ژبه چې ده دا د جعفرانو ده دغه د په دارالهاشم کې هم دغه ژبه ویل کېږي خو لږ څه فرق دی معمولي د لهجې بیا په بارکن غه دا کوم کې ترانن چې یای دغه هم دا ژبه ده او په دې کې اکثر الفاظ چې دی هغه د سیندي دي کم د سرایکي غه دي او بیا څه الفاظ د پښتو غه هم پکې دي نو دغه د په شغه چې دی دا زبان دی دا اوس دوی خدای چې دلته درګا اوسېدی هغه د دا ځای راجا وی بیا د مراڼیو له مراڼیو څخه مطلب لښکر ورغی چې هغه ته شکانه ویل شکوونکي ویني شکوونکي نو هغه مطلب راغل بیا یې ورو ورو دا خلک دا درګا مړ کړي او دغه شکوونکي د هلته پاتې موږ اوس هم شکانه ورته یې نه دوی خفه کېږي نه موږ په دا ګای شرموږ مطلب د درک شکانه او بیا هغه بدیل هم دا دي چې که سهار دی که ماښام سي زما د درک د شکنې باړ سي نو دغه نومونه تر پښتانه ښه دي شکانه چې راسي رنګ یې د مېړه ګویا دا شکانه هم لیستل اوس دا دوی تعلیم یافته دي مطلب ځان یې جعفر لیکي اصل د دا ته شکانه یای د درک شکانه نو دغه دوی هم شکانه و ځان ته یایي مطلب موږ به هم شکانه لیستل و دا د جعفر په هغه کې را مطلب سوي لکه موږ پخوا موږ دا خلک مراڼي لیستل اوس یې شراني دا دي لویلي مطلب داسې دا ځان یې بدل کړی او د دغو ژبه چې دا دغه او دا کم چې هغه دي یو په دوی کې اوس هم د ادبي فرقې ډېرې مشهوره دي یوه خدراني ده او بله چې د عمراني ده عمراني اوس دوی د سرایکي پر شي باندې دا عمرزیي دي او بل خضرزیي دي د مراڼیو نو دغه دې مقصد دوی په درک کې پراته دي او دا ژبه چې کومه ده اوس موږ به د لږکیانو په حیثیت اوس د پښتنو لږکیان دي او د دې ژبې موږ دا نه لکه د ګلګتۍ د مطلب شغه چې ولی ای د داوړو ژبه چې ده لکه دا نور دغه نومونه بیا حفاظت کوو مطلب غواړو به چې دا ژبه نشي ورک او دا زموږ په غیږ کې د زموږ د سخي او د پښتنو په مابین کې دغه بس موږ د لږکیانو یو ژبه ده موږ به احترام کوو نور به موږ څه وایو ورور دوی باره کې یو کتاب یو تاریخ یو شی نسته که یو ډېر زاړه پخواني تاریخونه ول موږ په نامو هم نه وو خبر هغه وو نور خو دلته نسته زه اکثره خلکو ته هم زه ورور دا د مسخیل په باره کې هم تاسې یو څه معلومات لرئ یو شی نسته نو او د دوی په باره کې هم خاص معلومات نسته زه به دا ده بارکان دی او دارالهاشم دی او دوی دي دا د دغو ژبه یو شی خدای مو ښاد اباد لره